د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي دوه انسان تښتونکي په ټپي حالات کې نیولي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دوه انسان تښتونکي په ټپي حالات کې نیولي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ څخه د نن په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو د غرمې مهال کامې ولسوالۍ پلته څیرمه د عطاالرحمن او د سمیع الله په نامه دوه انسان تښتونکي نیولي دي چې د قتل، د دولت ضد فعالیتونو او نور جنایي جرمونو کې لاس درلود او د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. خبرپاڼه کې زیاته کړې ده چې نیول شوي کسان لومړی له ځواکونو سره مقاومت کړی او بیا په ټپي حالات کې نیول شوي دي. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې نیول شوي کسان د دې څو ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د طالبانو دوه سرتیري ټپیان کړي وو. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.